أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو السلام علیکم. نن به په پیج نمبر 91 باندې مونږه یو نوی چپټر نمبر 7 الیکټریسيټي اینڈ میګنیټیزم چې دی دا به سٹارټ کوو، دا به شروع کوو. صحیح ده. الیکټریسيټي بجلی اینڈ میګنیټیزم مطلب دی مغناطیسیت. په اردو کې دې ته مونږه څه وایو؟ مغناطیسیت. صحیح ده. کم میګنیټک پراپرټي چې ده چې کله دوه میګنیټس منګه یو بل ته مخامخ کو نو دا به یو بل اټریکټ کوي. مطلب دا دی چې دا به یو بل ځان ته راکاږي، دواړه به یو بل پورې مطلب جوختیږي، به یو بل به راکاږي. صحیح ده. یا به یو بل ریپیل کوي. اکثر که تاسو کتلی نو په دې مغناطیس کې داسې یو ځای هغه چې تاسو کله دې بل ته نږدې کوئ نو دا یو بل ریپیل کوي. مطلب دا دی چې یو بل تمبئ. نو دغه خاصیت چې دی په مغناطیس کې د ریپیل کولو یا د اټریکټ کولو د دې ته موږ وایو میګنیټیزم. صحیح ده. او الیکټریسيټي خو تاسو پیژنئ، الیکټریسيټي چې دا وایي بجلی ته. صحیح ده. نو اوس په پیج نمبر 92 باندې تاسو وګورئ. دلته کې وایي every one of us is familiar with the use of electricity. په مونږ کې هر یو کس چې دی دا د بجلی د استعمال نه خبر دی. we use electricity to light up a bulb or run an electric fan for air. منګه استعمالو بجلی د څه دپاره؟ بلب پې ښه کوو یا پې د بجلی یو فنکه چې ده دا پې چلو چې موږ ځان ته څه وکړو، هوا پې وکړو. صحیح ده. in addition to that او د دې سره سره ټلویزیون، صحیح ده، ټلویزیون شو، ټي وي، فریج، صحیح ده، واشنګ ماشین شو او الیکټریک آیرن شو د بجلی استری. صحیح ده. and many other devices also work with electricity. او نور داسې ډېر څیزونه چې دي، ډېر آلات چې دي هغه کار کوي په بجلی باندې، لکه د بجلی ایسی شو، کمپیوټر شو، پرنټر شو، یا فوټوسټیټ ماشین شو، یا نور ډېر شي څیزونه دي چې کوم په بجلی باندې موږ هغه چلو. صحیح ده. well you have already studied that electricity is a form of energy. تاسو د مخکې نه دا ویلي دي چې الیکټریسيټي چې دا بجلی دا د توانایي یو شکل دی، دا د توانایي یو حالت دی. صحیح ده. خاوس دلته کې وګورئ سټیټیک الیکټریسيټي. سټیټیک الیکټریسيټي هغه بجلی چې هغه بې حرکتي، ساکن چې ورته موږ وایو، په ځای ولاړ. صحیح ده. نو دا اوس کوم قسم بجلی ده یا دا سټیټیک الیکټریسيټي چې دا څه ته وایي. صحیح ده. نو electricity is commonly known as electric current. electricity عام طور چې د موږ وایو ستا electric current د بجلی current ته. current flows through metal cables. او دا current چې دی دا د وسپنې په کیبلو کې، په تارونو کې چې دی نو دا بهیږي د یو ځای نه بل ځای ته دا current ځي. صحیح ده. but there is a kind of electricity which does not flow. لیکن یو داسې قسم بجلی ده کومه چې د یو ځای نه بل ځای ته په دې میټل کیبلز کې یا وغیره دي کې نه ځي. صحیح ده. have you ever thought why your hair are pushed apart and also raised up and combing your dry hair. دلته کې تاسو وی چې یو داسې قسم بجلی هم شته، سټیټیک الیکټریسيټي د دې دا ټاپک دی کنه، چې هغه فلوینګ نه کوي، مطلب د یو ځای نه بل ځای ته په تارونو کې نه ځي. صحیح ده. هغې ته مونږ سټیټیک الیکټریسيټي وایو. صحیح ده. وایي تاسو چېرته دا سوچ کړی دی چې ستاسو دا ویښته چې دي، صحیح ده، دا ولې داسې جدا جدا شي او یا داسې رانیغ شي په بره باندې کله چې تاسو خپل ویښته منګزوئ، خو چې کله ستاسو ویښته صحیح د ډرای خشکي وچي. this happens because of static electricity. دا داسې کېږي د static electricity په وجه باندې، د ساکن بجلی په وجه باندې. صحیح ده. let us perform an experiment to understand it. راځئ چې په دې باندې یو ایکسپریمنټ وکړو، یو تجربه وکړو چې تاسو په دې باندې پوه شئ. صحیح ده. دلته کې اوس وګورئ چارج. نو چارج څه شی دی؟ دا د مادې یو بنیادی
خاصیت دی. صحیح ده. دا د مادې یو بنیادی خاصیت دی چې کله په میګنیټیک فیلډ کې مطلب یو مغناطیس دی او مونږه هغې ته مطلب د وسپنې یو څیز چې دی دا مخامخ کیدو کوم چې د هغې میګنیټیک فیلډ دی. میګنیټیک فیلډ مطلب دا دی چې د هغې اوس دې ته لرې کېږدو نو هغه د ډېر لرې نه مغناطیس بیا دا څیز ځان ته نشي راښکولی، خو چې کله د هغې په هغه میګنیټیک فیلډ کې ته دا کېږدي مطلب د ده چې څومره ایریا او په هغې کې دغه فورس وي دا قوت وي په کم ځای کې چې دی ځان ته دا بل څیز راکاږي نو د ده چاپېره چې دا څومره فیلډ دی څومره ځای دی د ده د دې اټریکشن ده یا د ریفلشن ده دا یو څیز یا دی ریپل کوي یا راکاږي نو دغه فیلډ ته موږ میګنیټیک فیلډ وایو، مغناطیسي فیلډ ورته وایو. صحیح ده. مثال په طور باندې زما سره دلته کې دا یو مغناطیس دی او دی په دې ځای کې په دومره فاصله باندې یا دې ځای ته یو څیز راکاږي یا دلته دې ځای کې یو څیز راکاږي د دې ځای پورې د حد دی نو د ده راښکودلو دا کم حد چې دی د ده نه ګیر چاپېره یا د تمبولو دا نو دې ته موږ وایو د ده میګنیټیک فیلډ. صحیح ده. نو چارج چې دی دا د مادې یو بنیادي خاصیت دی یو خوبي ده چې کله په ده باندې یو فورس ولګي په دې ماده باندې. صحیح ده. یو فورس کله د ایکسپیرینس کی نو په دغه ټایم کې بیا دې له مونږ چارج نوم ورکوو. مونږ یا په میګنیټیک فیلډ کې یو ماده کیدو. صحیح ده. او یا په یو الکتریک فیلډ کې مونږ یو څیز کیدو او د یو فورس ایکسپیرینس کی یو قوت یو طاقت په ده باندې اپلای شي نو په دغه ټایم کې مونږ وایو یاره چې دا یو قسمه چارج دی. صحیح ده. او چارج چې دی دا دوه قسمه دی، یو ته مونږ وایو نیګیټیو او یو ته مونږ وایو پازیټیو. صحیح ده. یو پلس دی او یو ماینس دی. نو اوس دلته کې د اکټیویټي ته تاسو ګورئ. اکټیویټي 7.1 په دې کې وایي نمبر 1 وایي پلیس ا فیو پیپر بیټس آن د ټیبل. د کاغذ یو څو ټوکړې په میز باندې کېږدئ. بیا نمبر 2 کې وایي pull a plastic comb through your dry hair twice or thrice in the same direction. اوس د پلاستیکو یو منګز به تاسو راواخلئ او دا به خپل په دې وچو ویښتو کې 2 پیرې یا 3 پیرې راکاږئ یو ډایرکشن کې یو طرف ته مطلب یا مخې ته یا شاته. صحیح ده. بیا نمبر 3 bring the comb near the paper bits do the bits stick to it. او اوس دا منګز نږدې د کاغذ د ټوکړو ته راوړئ. وایي آیا د کاغذ د ټوکړې په دې پورې نښلي. why does the comb attract these paper bits. ولې دا کاغذ د ټوکړې چې دا په دې منګز پورې نښلي دا منګز ولې د کاغذ د ټوکړې ځان ته راکاږي. صحیح ده. The reason of this phenomena is that comb has acquired charge. نو د دې وجه څه ده. صحیح ده. د دې پینامینا وجه څه ده مطلب دا داسې ولې کېږي دا منګز ځان ته دا کاغذ دا ټوکړي چې دی دا ولې راکاږي. نو دا ځکه چې دا منګزه چې وه په دې باندې دې حاصل کو یو چارج دا یو قسم له چارج شو. کله چې دا تاسو په خپل په دې ویښتو کې وواله دلته کې وګورئ چارج از ا بیسیک پراپرټي اف میټر. دا د مادې یو بنیادي خاصیت دی. نو په دې باندې یو چارج اپلای شو په دغه ټایم کې چې کله دا تاسو خپل په دې ویښتو کې ووهله نو ستاسو د دې ویښتو نه دې ته الکترانز ټرانسفر شو دې منګزې ته. صحیح ده. چې دې ته کله الکترانز ټرانسفر شو نو په دې باندې نت پوزیټیو نت نیګیټیو چارج چې دی نو دا راغی. صحیح ده. نو د کاغذ د ټوکړي چې دی دا په دې باندې په معمولی شان پازیټیو چارج یا به د نیوټرل. نو دا د کاغذ د ټوکړي چې دی ځکه موږ ته پته لري چې مختلف چارجونه چې دي هغه یو بل راکاږي او یو شانتي چارجونه چې دي هغه یو بل څه کوي هغه یو بل ریپل کوي مطلب هغه یو بل ټیلوي یو بل نه راکاږي. او مختلف چارجونه چې دي لکه پلس ماینس یو بل راکاږي او ماینس ماینس پلس پلس یو بل څه کوي دا ریپل کوي. نو په دې باندې اپوزیټ چارج دی پازیټیو سلایټلی معمولی شان پازیټیو چارج دی او دا نیګیټیولی چارج شوی دی نو دا د کاغذ د ټوکړې ځان ته راکاږي او د دې د چارج د دې د اوچتولو لپاره پوره وي مطلب نو دا په دې وجه باندې د کاغذ د ټوکړې په منګزه پورې ونښتي. صحیح دی. ځکه چې دا چارج شوه. نو دا د هغه سټیټیک الکتریسټي ساکن بجلی هغه دې ته وایي. صحیح ده. نو امید دی چې تاسو به په دې 2-3 سیزونو باندې به تاسو پوه شئ. صحیح ده. کوم چې مونږ په دې ویډیو کې وي او پر روان بل ویډیو کې به انشاءالله بیا په 93 پیج باندې مونږ د ټایپس اف چارج او وغیره دا چې دي دا وکړو. صحیح ده.
او در روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.